بیا خاص کر د پنجاب د سند ګلا نه کوم ولی پنجاب او سند زموږ په کلچر خبر نه دي اغاز مش په کلچر نه دي خبر مش د کې پی کې ولا راوخله بلوچستان راوخله مش تو سره خبري مجه ولي کو ظلم ولی مش ظلم کو ولی ناجایز کو کابل او اسلام آباد سره کښین چې سره کښینستل د یو سیریس مجلس یو کانفرنس را وغواړي یو پروګرام دی را وغواړي جرګه دی را وغواړي چې د دې حل څه دی د دې حل څه دی راسه یار په لکو انسانان دي ستا په وطن کې لوی سوي دي ستا میلمانه تا بلل په اول ورځ راتلل نو نن دی ولې میلمانه دومره بې عزته کړلو دوستانو دی هغه سب دغه بیان له تاسو سره شریکه کوم چې دی افغان کډوالو د مهاجرو په حق باندې خوندور بیان کړی دی او ډیر حقیقت یې هم پکې ویلي دي او ډیر حقیقت یې هم را سپېړلی دي دوستانو راځي تر هر سلامخه دغه د نورالدین هغه دا مکمل بیان تر پای وګورو لغه نه بعد بیا خپل نظر هم له تاسو سره شریک کوو ان شاء الله دا بل مجلس دی عزیزانو دا د مهاجرو په حواله دی زما دا مجلس چې دی دا جذباتي نه دی عزیزانو صحیح سو باچا خان به ویل ول جذباتي مجلس چې دی دا بے شعور جذباتیانو ته ډیر پیدا کوي هغه متاثر کیږي وشار سړی با شعور سړی عقلمند سړی د دې سره متاثر کیږي زه د خپل مجلس جذباتي جوړول نه غواړم بالکل بشک او په دې کې دا خبره هم ده چې د هر چا خپل مفادات دي د هر وطن لکه زموږ د اسلام آباد خپل مفادات دي د کابل خپل مفادات اسلام آباد په خپل ګټه پسې راوتلی دي کابل په خپل ګټه پسې راوتلی دي او بیا کېدلی شي عزیزانو زما دغه مجلس چې د خلک ټوکړې کی بیا به هر سړی د خپل مزاج مطابق یو شی جنې جوړ کی زه د خپل پیج خاص کر فیسبوک دی تقریبا 1.5 ملیون کسان 15 کسان دا زموږ شخصي پیج دی د دې ز ذمہوار ان کبه دي کې خبر رااله د دې سه علاوه کبه یو خبر رااله پاګه کې بیا ز ذمہوار نه اخلم زه بیا اورم کما واورې د کمال وو بیا وو کني نو هغه باغ سنې اوله خبره خدای سره د عزیزانو چې زموږ وطن د ډیرو پریشانی سره مخامخ دی لکه افغانستان د څومره پریشانی سره مخامخ دی د غمر زموږ وطن هم د پریشانی سره مخامخ دی کومه پریشانی تاسو ټول وینئ او بیا بل خبره دا د عزیزانو چې هر چا ته خپل وطن چې دی هغه محترم دی هر چا ته خپل وطن محترم دی خو اصل خبره دا د عزیزانو پیغمبر علی اسلام مبارک فرمای والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب اصل مهاجر ودی ته وای چې دای ګناوي پریږدي له ګناه هجرت وکي له خطا هجرت وکي د الله د نافرمانی سه هجرت وکي اصل مهاجر دی ته وای او بیا بل خبره دا د ازما واست په وطن کې چې څومره مهاجر پراته دي یا راغلي دي په مختلفو انقلابو کې راغلي دي د دې ډیره لوی درجه د عزیزانو الله پاک چې دا دومره لوی درجه درکړې ده دا مفت نه درکړې چې تراله شادي آباد په خندای خوشاله خدا هغه باوجود الله پاک تر انصار ډیر نازولی است داغه باوجود داسي مهاجر ست چې انصار مزدوران دي خبر کې تاسو دلی او بیا په دې کې یو خبره ده د الله رسول فرمایي کم څوک چې هجرت وکي کم سړی پر ما ایمان راوړي زما اطاعت وکي پیغمبر علی السلام فرمایي او بیا د هجرت وکي د الله رسول فرمایي د دوو جنتو زه ودته ګارانټي ورکوم زه ذمہوار یم یو چې در جنت تر دیواله ور واوښتي یو د جنت په مابینځ کې دا د صحیح حدیث دی د دوو جنتو زه مهاجر ته ضمانت ورکوم او ګارانټي چې د هغه ورکوم او بیا بل خبره دا د عزیزانو په جدید دنیا کې د هر شي لپاره قانون ستا د حیوانانو قانون ستا د انسانانو قانون ستا د انجونو قانون ستا د بچانو د کشنی زامنو قانون ستا د زنانو قانون ستا د هر چا خپل قانون چې دیغه جوړ شوی دی دا جدید دنیا ده زه د خپل وطن څخه پښتنه کوم د خپل وطن حکمران څخه پښتنه کوم چې دلته دا انسانان دي دا مسلمانان دي دا مظلومان دي دا لبل کور په غم راغلي دي او بیا زموږ همسایگان دي بیا زموږ په هر کلتور و موږ تر شریکان دي د لپاره ولې قانون نشته کته وای چې ما قانون جوړ کړی دی بیا ما اعلان کړی دی چې تی به وځي وسړی تا اعلان کړی دی تا قانون جوړ کړی دی نو زه چې دلته پاتې سوم زه ولې پاتې سویم و ما ته یو ډیر لوی کویو څا کیندل سوی دی زه د څا پر غاړه ولاړم ته ما ته ځان ورلکه نو زما بابا ډیر غټ زړی چې زه به ځان ورلکوم دا خو ډیر مشکل کار دی دا زه چې دلته پاتې یم زه ولې پاتې یم هغه لویه بنیادي وجه دا ده التزما قریبان عزیزان د نن سړي وخت مخکې تیر سوي دي هغه نن نسته ځکه نسته جایدادونه نسته کورونه نسته
نو زه چې هلته ولاړ سم زه به د الف ب څه د سره ژوند شروع کوم. بیا دلته عجبه خبره ده بي بي سي رپورټونه زه اورم دلته یو بچی پیدا سوی دی تعلیم یې کړی دی ژبې یې زده کړې ده کار و کتار یې زده کړی دی نن دی چې هغه وطن لره هلته چې زه ولاړم زه د چا پر سر کښېنم اسانه مثال در کوم د نن څه ډېر وخت مخکې انقلابو کې زموږ د پښین ډېر سیدان هغه شادي ضد دي هغه ورمضد دي هغه کاکا ضد دي هغه نور دي هغه تللي دي هغه چې نن پاکستان لره راشي پښین لره راشي افغانستان حکومت اعلان وکړي چې وځي به بیا به د دې د چا پر سر کښېني بیا ته یې زغملی شي ځای ورکولی شئ یا نو دلته دا خبره ولې ستاسې سر نه خلاصېږي. بیا خاص کر د پنجاب د سند ګیله نه کوم ولې پنجاب په سند زموږ په کلتور خبر نه دي هغه زموږ په کلتور نه دي خبر موږ د کې پی کې والا راواخله بلوچستان راواخله موږ ته سره خبر یو موږ ولې کوو ظلم ولې موږ ظلم کوو ولې ناجایزه کوو د دې ناجایز او ظلم پای ته در معلوم دی پای د الله رسول د الله ناراضګي بللې ده الله به پر تام دغه ورځ راولي دغه دوی خبرې د الله رسول ښوولې دي اوس یې زغملی شئ وړلی شئ کولی شئ. او بیا بله خبره دا د عزیزانو چې بادشاه خپل حق پر موږ باندې لري حکمران پر موږ حق لري لکه چې څومره حق ته لري دغومره رعایا لري وستا خو خپل حق له ما په زوره وصول کوي زما حق به تاسو څوک اخلي خامخا به زه د قیامت انتظار کوم د قیامت په ورځ به تا الله جهنم له راستي بس دغه زما تسلي ده زه به ستا حق در کوم ته به زما حق راکوې ته به پر کرسۍ نه یې پریشانه موږ به در کرسۍ لاندې نه یو پریشانه. او بیا بله خبره دا د عزیزانو کم سے کم دا زموږ وطن زموږ حکمرانان د دې مهاجرو سره یا د مسلمانۍ د مسلمان سره د مسلمان کم حق دی هغه دی ورکړي که مسلمانۍ نه عزیزانو د انسانانو چې کم حق دی هغه دی ورکړي که د انسانانو حق نه هغه د همسایګانو چې کم حق دی هغه دی ورکړي که هغه هم نه د مظلومانو حق ورکړه دا د مظلومانو حق ورکړه په یو شي کې شمار کا یا مسلمانی یا انسانی یا همسایتوب یا مظلومیت د دې څلورو خبرو سم مباسه او د څلورو سره خبرو سم مجستلی ولې مجستلی. او بیا بل خبره دا د عزیزانو زما په نو څو وسې د خپل وس مطابق خبره کوم خبرې اسانه دي عمل ور باندې ګران دي. کابل او اسلام آباد سره کښېني چې سره کښېنستل د یو سیریس مجلس یو کانفرنس را وغواړي یو پروګرام دی را وغواړي جرګه دی را وغواړي چې د دې حل څه دی د دې حل څه دی راسه یاره په لکو انسانان دي ستا په وطن کې لوی سوي دي ستا میلمانه تا بلل په اوله ورځ راتلل نو نن دې ولې میلمانه دومره بې عزته کړلو یا خو په اوله ورځ ته په دې نه ارزي دی چې زه ستا وطن لر راسم یا نو په آخري ورځ نه ارزي نو په اوله ورځ په دې ارزي د تا ته زما میلمه په آخري ورځ دې ولې په لغت وهلم ولې دې شړلم. او عجبه خبره دا د عزیزانو چې کله د افغانستان انقلاب راغلی دی څوک ولاړو ایران لره څوک ولاړو سعودي لره څوک ولاړو پاکستان لره څوک جرمني لره څوک کینیډا لره څوک استرالیا لره څوک امریکې لره چې کوم څوک د مسلمانانو وطنو لره تللي دي هغه ذلیله دي خوار دي چې د کافرانو وطن لره تللي هغه آباد ورسه چې په سعودي کې کم افغانان دي چې 100 روپۍ ګټي هغه به ټولې ورکوي چاته بادشاهانو حکومت ته ورکوي هیڅ یو شی نور پاتېږي نن پر دې مجبوره دي چې د پیغمبر علیه السلام دا نازنین ښار موږ پرېږدو موږ فرانس لره ولاړ شو موږ پلاني ځای لره ولاړ شو او بیا دغه رقم پاکستان د مسلمانانو وطن دی دلته چې مهاجر څومره ذلیله دي ورسه په امریکا کې نه دي ذلیله په جرمني او په کینیډا او په استرالیا کې نه دي ذلیله اوس ته ماته راوښیه تا کومه لار زما سره وکړه د مسلمانۍ دې وکړه د انسانیت دې وکړه د همسایتوب دې وکړه کومه ښېګړه تا زما سره وکړه یوه دې هم نه در سره کړې نو کابل اسلام آباد دې سره کښېني په ذمواره ډله دې سره کښېني په ذمواري دې سره کښېني څه دې وکړي راولاړ دې مجلس دې وکړي ولې هغه مطیع الله تراب وایي مونږ وجنګېدو داسې جنګ نسته چې موږ ګټلی نه داسې سیاست نسته چې موږ بایللی نه زه بیا دا ورته وایم چې جنګ به د خالد بن ولید په شان کوو سیاست به د حضرت معاویه رضی الله تعالی په شان کوو پوه شوس په دې خبره سیاست به د مولانا سید حسین احمد مدني صاحب رحمه الله زموږ د دیوبند اکابر دي د ابوالکلام آزاد په شان سیاست کوو راسي چې لاره سره ویسو ولې دومره انسانان تباه کیږي ولې دومره مسلمانان دومره انسانان د لوړې پریشانۍ سره مخامخ کیږي وګوره مور یې د لې پاته سودی دورې ولاړی بچی د لې پاته سودی دورې ولاړی ولې دا به څه کول کیږي ایو سړي انټرویو مې واورېدل هغه ویل زما زوی د لې ورک دی زما زوی د لې ورک دی نو که زه ولاړم دا زما زوی زه څه په وکړم زه خو پسې ګرځم که نه ګرځم زه څه وکړم پیغمبر علیه السلام مبارک لره ابو اسید رضی الله تعالی عنه رالی د بحرین څخه څه قیدیان راوستل
چې راي اوس په دې کې زنانې ډېر ژړل. پیغمبر اسلام مبارک پوښتنه وکړه ولې ژاړې؟ هغه ویل یا رسول الله زما زوی د ابو اسید رضی الله تعالی عنہ خرڅ کړي لمه جدا کړي. پیغمبر اسلام ابو اسید راوغوښتي چې راس ول بچی د جن خرڅ کړي. هغه ول دې خرڅوي ژر پر آس کښېنه پر اوښ کښېنه سیده هغه قبیلې ته ځان ورسوه ورسه بچی بیرته راوله. دا یو کافره زنانه وه یو کافر بچی و جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم. اشتا ته به کافران کم پیغور درکوي چې دوی خو مسلمانان واس مقصد مې لا اله الا الله و بیا ولې ته یو د بله دا سره کول. او زه یو بله مشوره کابل والا ترکوم. زما مشوره خیر هر څه چې ده الله دې عفو راته وکړي. خبره دا د کابل والا دې راولاړ سي ایمرجنسي پاسپورټونه دې جاري کړي. ایمرجنسي پاسپورټونه څه معنا؟ دا معنا چې د دې ځای کم خلک ورغلي دي یا یې مور پاته سوې ده یا یې خور یا جایداد یا کاروبار یا روزګار یا غریبان یا عزیزان پاته سوي دي پاسپورټ ورک. پاسپورټ چې دې ورکوي زموږ والا دي فورا ویزه ورکړي یا کال یا 2 یا 3 په ویزه دې بیرته راشي چې رالې ورڅه خپل کار سره ټول کړي. غریبان دي عزیزان دي ملګری دي جایداد دي روپۍ دي باندې دي پرتای باندې دي دا سیستم سره اسانه کوي. او نور خبره دا ده پاکستان باید چې د خپل مورال د برابرېدو دپاره د خپل ځان د صحیح کېدو دپاره پاکستان راولاړ سي افغانستان کابل ته دې ووایي چې خبره داسې ده تا لره مېلمانه درلو ستا دي ستا وطنوالان دي ته مځکه یو شی ورته منتخب کا کورونه بور جوړ کړو نیمه خرچه پر ما که نیمه تک وارسل ته به یو کور ورکړو. نو پاکستان هم نه بدنامه کیږي افغانستان به هم مطلب د خپل ملمنو په حواله نه پریشان کیږي او دلته به د زموږ نم او د خپل کردار چې دغه خرابېږي نه زموږ نم او زموږ کردار چې دغه به خرابېږي نه. او بیا په دې کې بل خبره ده د عزیزانو چې زموږ خلک کې پی کې ولاتم وایم بلوچستان ولاتم دا خو اکثره پښتانه یو داسې به نه کوي چې تر ولاړ شي یو سړی پر سایکل روان دی راودي ګرځوي یو سړی پر موټر سایکل روان دی راودي ګرځوي دا به نه کوي. ما یو څه چول دی په واده کې شای په خیر الحمدلله مال څنګه دی مهاجر ول الحمدلله مال څنګه یا پیسې یا اخستل ول یا ما نه کافرانو ته ډیر ګرځي چې زړه کې غواړي ابو نور پیژنه اخلا. خبردار خیال کوا فلا اله الا الله الله به ستاد اولاد باسي کې ستا په کور کې ستا اولاد. ما پروند یو زنانه ولد د هغه 4 بچانو په 4 کې 2 بچان چې دغه معذور صحیح سلو په لا اله الا الله کولاړه کنه نسو سبا که سبا نسو بل سبا چې الله پاک ستاتر اولاد ونه باسي. خیال کوا ټیک دی وطن مشت محترم دی دا لا قانونیت بنکو دا قانون خلاف ورزي بنکو خو همدردی خو کولای سم ته مسلمانې کلمه ګوي ما تاسو سره ورونه یو په ودی والا ما تاسو نصر شلیږو ما تاسو سره ورونه ما ته به د خبرو خیال ساتو. زه د ملګرو ته وایم خاص کر عسکرو ته وایم خاص کر دا چې کم پښتانه دي چې هغه پر د لوړ پوسټو ناست خیال کوه په ښه احترام په ښه عزت په خدای په ذل جلال دې مې قسم کبه د مهاجر په دې خوا به دي چې زما سه وطن پاتې سو هغه په دې خوا به دي چې زول به عزت سولم ورسي محترم اوس وکاندي قسم د پکور ناست نه راوځي لسته سوري کیږي ورسي وګورئ زموږ پښتانه بازارګانو حال نه لرم چې هغه به څنګه کیسي ورسه وګولې او دلته زوینم شم محترم سړی دی مولې ولې خپل مور یا لور یا خور یا شزه سپره کړي په چیش سپره کړي دا نه میسي مکوي د خدای د پاره مکوي د غلوی رب په خاطر د محمد رسول الله په خاطر د جنت په خاطر او د جهنم په خاطر مکوي کني الله ته هیڅ زور نه غواړي چې الله به مرتر دی لم بتر کې تباہ کې او برباد کې الله پاک دی بس چې د دې ورخو حکومت سفر اراده کړی ده دا بنې چې څوک پرېږدي څوک نه پرېږدي پر اراده یې کړې ده خو هر سړی د خپل عزت مطابق پروا نه لري هغه دی الله پاک هغه وطن دی الله تعالی کشمیر کې هغه دی الله پاک ستاسو لپاره ګل گلزار کې هغه دی الله پاک ستاسو د عزت مرکز وګرځي هغه دی الله پاک ستاسو د خندا مرکز وګرځي کم سے کم به دعای کولې مشته به دعای مکوي مشته به دعای مکوي مش په ذل جلال چې څومره ته زیر د غمره مش زیر یو په مش یو الله خبر زما دومره محترم ملګری ستا زما د مسجد چې جوړ شوی دا هغه په برکت جوړ شوی دا اخلي چې سره ورځي دا غو نه دی جوړ کړی غټ خبره بنه کوي بری تورانو د شناخت کارت والاو غټ خبره بنه ما تاسو غیرت ډیر سره معلوم دی زر بوري سیمټ را کوي یو نیم سل ټلیفون را کول مرتي سره خبر یوز ما دا مسجد چې نن جوړ دی دا دومره شاندار مسجد دا دومره خوندور دا دومره پنکې دا دومره یخ یو بده د خلکو برکت دا الله فضل د دې خلکو برکت نو زما ډیر ملګری داسې دي چې هغه د کور نه راوځي
په ذل جلال هیڅ یوه ذره وس مې نه رسېږي. په خدای دې مې قسم په خپل کور کې مې ځای در کړی وی، په خدای دې مې قسم چې داسې ورورګلوي مې در سره کړې وای. ډېر مسلمانان زموږ د وطن انصار ډېر په ذل جلال دې مې قسم لکه د مدینې شریفې انصارو د مهاجرو سره څومره احسان وکړي ښه یې وکړو. موږ خو هغونه خو نسو کولی، والله څه نه څه مې کړي وای، خو څه وکړو موږ هم وس نه لرو. الله پاک دې دوستانو د هغه سبدا بیان تاسو وکړه. یقیني حقیقت هم سل فصله کې هم دا ده لکه داسې درته بیان کړي. د افغان مهاجرو په هکله باندې، د افغان کډوالو په هکله باندې د پاکستان دا واره دومره سخته پالیسي ده چې یو به هم پرېږدي نه فلحاله سي کم روانه ده. مخکې که بیا اسانه یا تر دې نوره سخته سوه هغه الله ته معلومه ده. که تاسو یوې خبرې ته سوچ او فکر کړی افغان کډوال ورسي ټول تاسو وګورئ هغه له انصارو څخه نه دي ناراضه. یو دوه خو مه شمېرئ مثلا چې هغو غلطه رویه چلند له مهاجرو سره کړي. کنې د پاکستان ولس مثلا انصار چې د لې اوسیږي پاکستان کې او هغه افغان کډوال چې له افغانستان څخه هجرت کړی دې له انصارو سره ډېره ښه زندګي تېره کړله، ډېر ښه د ورورګلوي د مسلماني ژوند دې سره وکړئ، نه دې سره خفه سوي. خو هم د دوی په هکله چې د پاکستان کومه پالیسي وه یقیني هغه د مذمت وړ ده. یعنې داسې پالیسي وه چې په دی کم وخت کې دغه خلک تلل افغانستان ته، د دوی کاروبار، د دوی عاجزان، د دوی ملګري، د دوی دوستان ټول فاته کېدل. یقیني دا ډېر ګران کار ده. یو سړی چې هغه هیواد ته ځي چې هغه یې لیدلی هم نه وي. تاسو به لیدلي وي ډېر داسې افغانان چې مثلا په پاکستان کې زیږېدلي، پاکستان کې پیدا سوي، هغه وایي تر اوسه پورې موږ افغانستان لیدلی نه ده. نو چې چا یو هیواد لیدلی نه وي نو هغه په هغه هیواد کې کاروبار بیا څنګه کوي. چې چا په یو کم هیواد کې مثلا تازه له جګړو څخه راوتلی او تازه له مثلا له بد امنیو څخه، تازه له اختلافاتو له جګړو څخه راوتلی هیواد وي او بیا داسې یو کس ورځي چې هغه هیواد لیدلی هم نه وي او هغه په هغه هیواد کې یوه لویست مځکه هم نه لري، هیڅ نه لري، کاروبار یې معلوم نه وي، د کور د استوګنې ځای معلوم نه وي. یقیني دا ډېر ګران کار ده. الله تعالی دې هغه خلکو ته وس او توفیق ورکړي چې په دغه خپل هیواد کې داسې زندګي وکړي چې بیا هیڅکله پاکستان ته د هجرت کولو لپاره مجبور نشي. الله تعالی دې دغه خلکو ته افغانستان د جنت په شان ته وګرځوي چې ډېره خوشحاله زندګي پکې تېره کړي. یقیني آغا صاحب هغه کردار د افغانانو په حق کې مثلا هر انسان مثلا د وس مطابق خپل کار کوي. د چا به عملی اقدام په وس باندې پروي، د چا به یو بیان، د چا به یو خبر په وس باندې پروي. د خپل وس مطابق به خپل کردار هر انسان د یو مسلمان په حق کې ادا کوي، د ذمہواری ده. خو آغا صاحب مثلا که وګورئ په شمول د نور علماو یقیني د داسې کردار د خبرو لارې ادا کو، داسې خبرې وکړي چې یقیني د په د اخرنۍ خبرو مثلا چې د حکومت په باب باندې د فلسو مثلا د پښتنو یا د KPK یا مثلا د بلوچستان په حق باندې یا سوچوګانو ته یا فلسو ته وکړو، یقیني له دې څخه به ډېر سوچوګان او ډېر فلس پښتانه له دې څخه عبرت واخلي. د پخوا په شان ته به انشاءالله دغه په افغان کډوال نه تنګوي لکه مخکې چې کومه د افغان کډوالو په حق باندې پالیسي وکړول سوله. په د پاکستان حکومت په هغه وخت کې تنګول زیات و، بې عزتي زیاته وه او په دې وار باندې به ډېره کمه وي. خو هر افغان باید دا کوشش وکړي چې مثلا د پاکستان اسناد نه لري، هغه خپل کاروبار، خپل جایداد، خپل هر څه افغانستان ته منتقل کړي. ځکه چې د بل کټ پښتانه متل کوي چې تر نیمې شپې ده، یو کال به دې پرېږدي، 2 کاله به دې پرېږدي، 3 کاله به دې پرېږدي، نو نور دغه هیواد کې مثلا افغان کډوالو ته پاکستان ځای نه ورکوي. نو چې نه ورکوي تر هغه بې عزتي دا ښه ده تر دې هر وخت مثلا د مهاجر په نوم یادېدل یا سپکې سپوري ورته ویل یا بې عزته کول یا ایستل تر دې هغه ښه ده مثلا چې هغه اولین تکلیف انسان پر ځان باندې تیر کړي، په افغانستان کې خپل کاروبار، په خپل وطن کې خپل کاروبار، خپل تجارت، خپل زندگی برابره کړي چې بیا دغه ځای ته، دغه هیواد ته، پاکستان ته د هجرت لپاره نشي مجبور.